من صب نبيا فاقتلوه. عزتمندو نن به یو څو مختصرې خبرې کومه په باره د هغه ګستاخي ښځې کې چې هغه شیطانه په هندوستان کې ده او هندوه ده او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ذات باره کې ګستاخي کړې ده. حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي من صب نبیا فاقتلوه. هر هغه چا چې د پیغمبر په شان کې ګستاخي وکړه فاقتلوه نو داسې انسان واجب القتل ده تر قیامته پورې. عزتمندو د نبی علیه الصلاة والسلام ذات مرتبه ډېره اوچته ده خو د خلکو د نبی علیه الصلاة والسلام دا حیثیت نه زغمیږي. نو دې لپاره دغسې شیطانان انسانان لکه د فرانس مخکې د فرانس مشر هغه د نبی علیه الصلاة والسلام ګستاخي کړې وه. اوس دغې شیطانې او دغې هندوې او دا شکل نه چې رنډۍ ښکاري او جهنمۍ ښکاري، قسم په الله چې شکل نه جهنمۍ ښکاري. د نبی علیه الصلاة والسلام ذات باره کې د عایشه رضی الله تعالی عنها باره کې خبرې کړي دي. اصل کې دوی دا نسي زغمی چې د پیغمبر ذات دا دومره ولې اوچت ده. لکه واقعاتو کې راځي که نه چې کوم انسان ارمر ته لاړې توکوي یا سپږمۍ ته لاړې توکوي د 14مې سپږمۍ ته، نو دا چې کله سپږمۍ یا ارمر ته لاړې توکوي نو دا لاړې بیرته په د خپل مخ باندې لګېږي. دغه خلک چې کوم د پیغمبر شان باره کې ګستاخي کوي یا د عایشه رضی الله عنها باره کې ګستاخي کوي نو دوی اصل کې چې کله ارمر ته لاړې توکوي نو دا لاړې بیرته دوی په د مخ باندې لګېږي. ذات د پیغمبر او ذات د عایشه رضی الله تعالی عنها چې کوم ده دا داسې ده لکه د 14مې سپږمۍ، لکه دا پړه کېدونکی ارمر په شان دی، ځلېدونکی ده. نو د پیغمبر په شان کې څه نه کمیږي مګر دوی خپل مخ باندې خپله لاړې توکوي. او بل دا رقم هم خلک ذکر کوي، عوام دا وایي که نه چې کله دا سپږمۍ په اسمان کې د 14مې شي نو سپږمۍ ګرده سي، چې ګرده سي پړه کېږي، چې که دا سپږمۍ پړه کېږي نو رڼا کوي. دا لیوان او دغه سپیان غاپي د سپږمۍ ته، دا سپږمۍ ولې سپینه ده نو د دغه سپیانو او دغه لیوانو په غپارې باندې د سپږمۍ رڼا نه کمیږي. عزتمندو د نبی علیه الصلاة والسلام شان او مرتبه اوچته ده. نبی علیه الصلاة والسلام امام الانبیا ده. څومره انبیا چې راغلي دي په ټولو انبیاو کې چې غوره ده او افضل ده هغه ذات د محمد صلی الله علیه وسلم ده. نو هر زه جذباتو خبرې نه کوم عزتمندو، علمي خبره درته کومه. علمي خبره علمي تحقیق دا ده هر څوک چې د نبی علیه الصلاة والسلام د ذات باره کې ګستاخي وکړي دې باره کې علماو ډېر زیات کتابونه لیکلي دي. یو مشهور کتاب ده چې هغه تاج الدین سبکي رحمه الله د امام د اهل سنت هغه ذکر کړی ده، هغه یو کتاب لیکلی ده په دې باندې چې د کتاب نوم ده السیف المسلول علی من صب الرسول. السیف هغه توره المسلول چې راوتې ده، بربنډه توره چې تیره توره چې راوتې ده هغه چا لپاره چې هغه د پیغمبر ذات باره کې ګستاخي کوي. د دې عالم نوم چې ده هغه تاج الدین سبکي رحمه الله ده. نو د کتاب لیکلی ده دې باره کې عزتمندو ډېر وضاحت سته پکې. د ټولو مسلمانانو د علماو د مفتیانو دا فتوا ده هر هغه څوک چې د پیغمبر ګستاخي کوي نو دا واجب القتل ده. چې ده واجب د ټول مسلمانانو په دې باندې فتوا ده، په دې باندې اتفاق ده تر قیامته پورې، هېڅ چا په دې کې اختلاف نه ده کړی. بل دې باره کې ډېر زیات واقعات راځي چې موږ او تاسو کله د نبي علیه السلام ژوند وګورو. د نبي علیه السلام په دې خپل ژوند مبارک کې نبی علیه الصلاة والسلام چې کله مدینه کې اوسېده نو کعب بن اشرف یهودي و، د خبیث به د نبی علیه الصلاة والسلام څخه خبرې کولې، سپکې سپورې به یې ویلې. نو نبی علیه السلام صحابو ته امر وکړ چې دا کعب بن اشرف قتل کړي. نو مسلمه او د هغه ملګري لاړ او کعب بن اشرف یهودي قتل کړ. او واقع پوره بیا سیرت کتابونو کې لیکل شوی ده، ابن هشام وګورئ، رحیق مختوم وګورئ. نو دا د نبی صاحب په ژوند کې کعب بن اشرف چې یهودي و هغه قتل شو. دا رقم چې موږ تاسو وګورو د نبی علیه السلام په ژوند کې یهودنه وه، دې به نبی علیه السلام باره کې سپکې سپورې خبرې کولې نو صحابه دا یهودنه ښځه قتل کړه. نو دا هم نبی علیه السلام وروی دا هم ښه کار وکړو. بل عبدالله ابن خطول دا یو شاعر و په عربو کې، ده به د نبی علیه الصلاة والسلام باره کې غلط اشعار ویلې. دا د نبی صاحب په ژوند کې دا واقع شوې وه. نبی علیه السلام وفرمیل چې فقتلوه قتل کې دا خبیث دا عبدالله ابن خطول چې دا د پیغمبر باره کې غلط اشعار وایي.
چې کله صحابه ورغله نو عبدالله ابن خطل شاعر چې کله راګیر کو نو د خانه کعبې ته منډه کړه د خانه کعبې غلاف پورې کلک ونیښته څنګه ونیښته نو صحابه راغلو نبي علیه السلام ته وویلې چې ای د الله رسوله دا عبدالله ابن خطل به موږ معاف کړو ده خو خانه کعبې غلاف نیولی نبي علیه السلام وویل فقتلوه قتل کړئ دا رذیل دا شیطان قتل کړئ دا خبیث نو هر هغه څوک عزتمند چې هغه د پیغمبر ګستاخي کوي د رسول ګستاخي کوي دا واجب القتل ده دغه الفاظ تاسو ما سره وایي من صب نبیا فقتلوه هر هغه څوک چې د پیغمبر ذات باره کې ګستاخي کوي پیغمبر ذات باره کې سپکې سپورې وایي فقتلوه د انسان قتل کوي دا فتوا ده د ټولو مسلمانانو د اهل اسلامو تر قیامته پورې دا فتوا ده من صب نبیا فقتلوه او دغه کومه چې شیطانه کومه هنده والا په هندوستان کې د شکل نه والله بالله شیطان ښکاري د شکل نه دا رذیل ښکاري شکل نه دا رنډې او سپکه ده اصل کې دا نسي زغملی شان د پیغمبر او شان د عایشې رضی الله تعالی عنها زموږ تاسو د مور هغه دوی نسي زغملی دوی نشي ته دوی نه برداشت نو ځکه د پیغمبر باره کې دا رقم ګستاخیانې کوي نو هر هغه څوک چې د پیغمبر باره کې ګستاخي کوي نو د هغه باره کې د اسلام د امر د انسان واجب القتل ده او د موږ د غیرت هم دا تقاضا د عزتمندو موږ او تاسو باندې دا لازمي ده دا فرض عین ده په موږ او تاسو باندې چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د محبت دا مطالبه او تقاضا ده موږ او تاسو نه چې موږ د پیغمبر لپاره ودرېږو هر هغه څوک چې د پیغمبر ګستاخي کوي هغوی سره بایکاټ وکړو خاص کر هندوستان سره کاروباري بایکاټ باید ورسره وکړو موږ باید دوی سره کاروبار ونه کړو اوس موږ دا وسه نه کېږي چې دغه شیطانه دغه رذیله دغه فاسده ښځه قتل کړو دا موږ ګیر کړو موږ نشو دا موږ ډېر لرې ده خو دومره خو موږ کولی شو که نه چې هندوستان سره زموږ کومې اړیکې دي د کوم ملکونو که هغه پاکستان ده که عرب دي که نور ملکونه دي افغانستان ده نور ملکونه دوی به د هغوی سره کاروباري اړیکې کټ کړي د پیغمبر د محبت له وجې باید ورسره کټ کړي چې تاسو زموږ د پیغمبر ګستاخي کړې ده موږ تاسو سره بایکاټ کوو کاروباري بایکاټ باید ورسره وکړي دا کوم چې موږ ځوانان دي کوم خلک دي دا چې د انډیا فلمونه باید ونه ګوري فلمونه باید سره باید بایکاټ وکړي کرکټ باید ونه ګوري د هغوی سریال باید ونه ګوري انډیا سره باید پوره بایکاټ وکړي که موږ او تاسو د الله رسول سره صحیح حقیقي محبت وي نو موږ به انډیا سره بایکاټ کوو د خلکو سره به بغض کوو هر هغه څوک چې د پیغمبر شان باره کې ګستاخي کوي هغه سره بغض کوو هغه باندې به لعنت وایو نو دا د پیغمبر د محبت تقاضا ده که دا موږ نه کوو نو دې نه معلومیږي چې موږ او تاسو کې بیا څه ایمان نشته حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د بخاري او مسلم روایت د نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیه من والده وولده والناس اجمعین نبی علیه السلام فرمایي چې والله هیڅوک په تاسو کې کامل مؤمن نشي کېدی تر دې پورې حتی اکون احب الیه تر دې پورې نبی علیه السلام فرمایي چې زه د مسلمان ته ډېر زیات محبوب سم من والده د خپل پلار نه وولده او د خپل بچي نه والناس اجمعین او د ټولو دنیا خلکو نه به زیات محبت نبی علیه الصلاة والسلام سره کوو هر څوک چې د نبی علیه السلام ذات باره کې ګستاخي کوي عزتمنو هغه سره به بغض کوو هغه سره به حسد کوو که نور هم هېڅ نه کېږي هېڅ نه کېږي له واقعه لعنت به ورباندې و لعنت دی په دغه هندوې باندې لعنت دی په دغه رنډۍ باندې لعنت دی په دغه شیطان باندې چې د هغه انسان باره کې دوی ګستاخي کړې ده چې هغه امام الانبیا ده هغه انبیا آدم علیه الصلاة والسلام نوح علیه السلام ابراهیم علیه السلام سلیمان علیه السلام یحیی علیه السلام زکریا علیه السلام هود علیه السلام د دې ټولو امامانو چې انبیا ده د دې ټولو پیغمبرانو چې امام ده هغه نبی علیه الصلاة والسلام ده عزتمندو د نبی علیه الصلاة والسلام د محبت تقاضا دا ده چې موږ او تاسو د انډیا سره بغض وکړو هر هغه څوک هغه د فرانس والی که نور ملکونو والی د پیغمبر شان باره کې ګستاخي کوي هغوی سره بایکاټ وکړو د هغوی هر رقم بایکاټ اول زړه کې ورسره بغض واچو ذهن کې ورسره نفرت واچو چې دې خلکو زموږ د پیغمبر ګستاخي کړې ده دوی سره زموږ ورانه ده په دوی باندې د الله لعنت په دوی باندې د ملایکو لعنت او زموږ او د ټولو خلکو ورباندې لعنت وما علینا الا البلاغ المبین